جمهوریت ته جوړ دي له ګلخانۍ او مرمري نماڼۍ پرته جوړ دي وایي چې دغلته 10-12 جمهوریت ته جوړ دي له ګلخانۍ او مرمري نماڼۍ پرته جوړ دي دوستم دانش عطا بلبل جمهوریتونه نه دي اتمر جرأت ته دوی پخیل جمهوریتونه نه دي دوی ځان ته خپل تجارتونه او فرمانونه لري اسلام آباد او تر مشهد او ګلاسونه لري دا پر کونجو ویشلی زور به وایه ځواک پاتې شي دا یو خپلواک په دې کې څرنګه خپلواک پاتې شي د کاکا ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي د علم ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي ما سره خپل وزیر وکیل معین جنرال په جنگ دی والی رئیس ډاکټر قاضي او څرنګوال په جنگ دی چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتئ چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتئ د سرونه چې مو خرڅ شي سر 50 ساتئ د ارواښاد استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند د ارواښاد استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند ستا د وعدو لارې ته ګورم دې لارو خوړم عمر مې تېر ویښته مې سپین شول انتظار وخوړم هغه به وشي دا به وکړو ته بېغمه اوسه موږ بیا راځو ته همدې تمې ته په تمه اوسه دوی سره نشته خوشحالي د خوشحالۍ تمه ده دا تمه خرا دا تمه سپۍ ده دا لولی تمه ده سیاست شهرت ځان مړونه او خپل جیب دی دلته سیاست درواغ سیاست دوکه سیاست فریب دی دلته تنظیم پالان دي ډل پالان دي دا شکمار دي ګورئ غله ترې نه لاړل غله ورکېدي غله په لار دي ګورئ تنظیم پالان دي ډل پالان دي دا شکمار دي ګورئ غله ترې نه لاړل غله ورکېدي غله په لار دي ګورئ بل ته پلار د بل پلار د بل نوکر پارلمان د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان بل ته پلار د بل پلار د بل نوکر پارلمان د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان خرڅ کا ځان موړ کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي څه کوي دین مذهب پښتو رواج هېواد څه کوي خرڅ کا ځان موړ کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي څه کوي دین مذهب پښتو رواج هېواد څه کوي یو رمضان او ورسره مل 18 وکیلان دا په رښتیا د دې هېواد د دې ولس وکیلان ما بندیوان کوي ما یوه لویه ګناه کړې ده زه لوی خاین یم ما دې ملک سره جفا کړې ده ما بندیوان کوي ما یوه لویه ګناه کړې ده زه لوی خاین یم ما دې ملک سره جفا کړې ده ما د مزدور د تن خولې ترشي مالګي څکلي ما بیت المال خوړلی ما د ولس وینې څکلي یا حق راوبخئ خپل یا ما په دار وځړوئ ما په دار هر یو ولایت کې یو وار وځړوئ دا په ترڅو زما ولس ته په سینو پراته دي دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته دي دا به ترڅو زما ولس ته په سینو پراته دي دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته دي زما ترزنه شمشیرزنه باهمته پلاره بیرغ نښان شمله دې هسکه تر قیامته پلاره دغه خوږه اوږده قصه شپه تر سهره وکړه ما ته زما د ازادۍ قصه له سره وکړه خوښ شئ چې دا لوی احمدشاه دی که خوشحال غږیږي میرزمان خان سید اکبر خان که سید جمال غږیږي وایي چې موږ در شا نه توپ او نه جازونه پرېښي موږ په میراث کې کتابونه تاریخونه پرېښي نه چا په سوال نه چا سوغات کې ازادي راکړې نه چا خیرات نه چا زکات کې ازادي راکړې دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوو دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم څه مې موندلي دي څو نور مې وفادار پکار دي ګرځم ملګرو څو سړي راله د کار پکار دي دې ښار لزم څري ګریوان ته کار اوستنه کوم زه اوس پښتو ولاړ یم زه د ځان پوښتنه کوم د دې هېواد جغرافیا و تر سیستانه پورې کویټه چمن او تر خوشحالګړ او بلوچستانه پورې شاید چې بیا د ازادۍ کوم ښار کې شور غږیږي ښکارېږي نه که په سینه کې مې یو اور بلیږي ستا پر ګولو ویش د ټټر بلا واخلم پر ازادۍ مات شوي سر بلا دې بیا واخلم
ملالۍ ډېرې دي خو ستا هغه ټپه ګرانه ده بې له ټوپکه پر دا ملک کې ګزاره ګرانه ده او زه دې خفه یم خو چې ټنډه د لالي سمه وي چې ازادي وي او له سیال سره سیالي سمه وي همدومره بس نور څه ویلو ته حاجت نشته دی پر مخ د ځمکې له دې پورته بل نعمت نشته دی نیمزالی عمر په ټپو او یا قربان تېروم نیمزالی عمر په ټپو او یا قربان تېروم زه لږ په ځان ژاړم او زه د خپل ګریوان لمدوم تشه حجره څه کړم ستار منګی یاران نشته دی سږ وچکالي د لل مې نه کرو باران نشته دی ما وکرلې ما خپل فصل په تاوان وریبدو پوره مې نه کړلو ما خپل ارمان وریبدو او د خېټې غم دی مجبوري د ملازان رسوم سحر وختي د مزدورانو چوک ته ځان رسوم ګوندې پیدا کړم مزدوري خار لا دې شور نه ځمه سویمه ورځ ده چې خالي لاسونه کور ته ځم او نن چې راتلم مکۍ ویل په کور کې اوړه نشته دی د کمکۍ تبه ده غوړي او نور خواړه نشته دی دا داما وژلې ده کمکۍ زما له غمه مړه شوه د یوې مړې خېټې ډوډۍ په تمه مړه شوه چې د خوارانو وګلوڅو پیعان ناوري توکاڼه د دا غوږونه به اذان ناوري پخوا لمدې وي خو اوس غبرګو کې اوبه نشته دی دا زړونه کاڼي دي دې سترګو کې اوبه نشته دی زه اوس څوک نه لرم له شا راته نارې نه وهي څوک پاتې نه دي زما پر غم مې نغارې نه وهي زه اوس کوڼ شوی یم غوږو ته مې جرس نه رسي غم دومره سخت کړم چې د غم را باندې وس نه رسي او غم دومره سخت کړم دا یو څو ټپیزې را سره وې د ګډ حکومت یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي یوه چوکۍ دوه ګاټیالیان دي څوک دربارو کې اردلیان دي څو هلکان پکې والیان دي څو پکې هسې مسکالیان دي یو ته بګډي په خوله بالښت او یا مرستنه نمبر یو شده ډېر مزل مې کړی یوه چوکۍ دوه ګټیالیان دي څو دربارو کې اردلیان دي څو هلکان پکې والیان دي څو پکې هسې مسکالیان دي یو ته بګډي په خوله بالښت او یا بړستنه ای پاچا پښتون ماوین ازبک دی پاچا پښتون ماوین ازبک دی او یو هزاره او بل تاجک دی د خپلې کړنې ته حق پک دی او ازبک له هغه راسې ورک دی خدای خبر نور به څومره ټکی ټکی وینو پاچا پښتون ماوین ازبک دی یو هزاره او بل تاجک دی د خپلې کړنې ته حق پک دی او ازبک له هغه راسې ورک دی خدای خبر نور به څومره ټکی ټکی وینه یو مراور دا بل په خوله دی یو مراور دا بل په خوله دی یو مې کاکا او بل مې لالا دی شرکت د دواړو په سلا دی او یو پکې دوه وار عبدالله دی یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دي بیا ویلو خو ما مړ کړې یو مراور دا بل په خوله دی یو مې کاکا بل مې لالا دی شرکت د دواړو په سلا دی او یو پکې دوه وار عبدالله دی یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دونه بخت کوټه تخت نسکور شه مخ دې پر دواړه طرف پور شه شوله اوبه دې د زړه زور شه او جانکیري خپل کور کې د شور شه موږ لا دا دوه حکومته تا جوړ کړي دي او موږ لا دا دوه حکومته تا جوړ کړي دي له غوږ مې مو ډېره ډېره مننه له تراب صاحب څخه نړۍ مننه چې خپل په زړه پورې شعرونه او ټپیزې موږ ته راواورولې زموږ د غونډې او ننني جشن لومړۍ دوه برخې د ویناو برخه او مشاعره پای ته رسیږي وروستۍ درېیمه برخه مو د ملي سندرو اتڼونو ده استقلال الکوزي ته سټیج ورسپارو دی به موږ سره ملي سندرې او اتڼونه شریکوي ملي سندرغاړي هم راغوښتي دي نو استقلال الکوزي راغواړو دغه د سټیج چارې همدې ته ورسپارو ژوندون تلویزیون درنو لیدونکو او انګړ ته راغلو مېلمنو په سلامونه محرک علیکم
د استاد په ویاړ بخي چکچکې کوي ترڅو سټیج ته راشي او ستاسو مینې ته ضرورت لري ترڅو دغه زمونږ جشن ګلورین شي. امن غواړو په ګران وطن افغانستان کې په ویاړ یې چکچکې وکړي ترڅو سټیج ته راشي او تاسو ته ښکلې په زړه پورې سندرې وایي. نو دا تاسو او دا مو استاد عبدالله مقوري. د لشکرونو یو ملک ته وایا فوینو موږ شوي که نور هم وایه